زه خدا نه ویم چې یاران دي د مارانو په شان. زه خدا نه ویم چې یاران دي د مارانو په شان. ماران دوه جبې دي زمونږ د یارانو په شان. زه خدا نه ویم چې یاران دي د مارانو په شان. ماران دوه جبې دي زمونږ د یارانو په شان. او چاته چې مونږ د ګرځېدلو طریقه وښوده، هغوی اوس مونږ ته ښایي لار د هوښیارانو په شان. چاته چې مونږ د ګرځېدلو طریقه وښوده، هغوی اوس مونږ ته ښایي لار د هوښیارانو په شان. ما د خپل زړه رازونه ستا پړوان دي څه وویل مجیبه. ما د خپل زړه رازونه ستا پړوان دي څه وویل. تا په ما کلي ټول خبر که د ډمانو په شان. ما د خپل زړه رازونه ستا پړوان دي څه وویل. تا په ما ټول کلي خبر که د ډمانو په شان. او د خپلې ژبې اوړې تل د ابوجهل په رنګ. د خپلې ژبې اوړې تل د ابوجهل په رنګ. ته هم پخوې هم د هغې منافقانو په شان. د خپلې ژبې اوړې تل د ابوجهل په رنګ. ته هم پخوې د هغې منافقانو په شان. د یو سړي تللو بیخي خاموشه کړی یمه، اسمار عمر مې تېرېږي د ګونګیانو په شان. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډېر ګران ورور اسمار په دغه شعرونو باندې د خپل هفتهوار ادبي پروګرام کوم چې تاسو د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک د پیج نه هره هفته په مرکزي دفتر کې ګورئ، تاسو یې وینئ، تاسو یې موږ سره اورئ. څومره زمونږ کتونکي چې دي، څومره زمونږ خویندې، زمونږ میندې، زمونږ کشران مشران، او بیا په خصوصي توګه باندې مسافر ملګري ما سره ناست، د ما ښه سیټ ته زمونږ د متساملې چیرمین زمونږ ډېر ګران ورور پیر وارث خان ناستې کوي. بیا ما سره بیخي ګس سیټ ته چې شنې جامې اغوستې دي او توره ټوپۍ په سر ده زمونږ داسې مینهوال، زمونږ داسې خوږ ملګری چې بعضې وخت زه وایم چې دې شاعر ولې نه دی. یو ډېر ښکلی اواز لرونکی ابرار رور چې زمونږ د مجیب الرحمن رور هم دی، موږ سره ناستې کوي. د ډېر لرې نه ځان راورسوه، الله دې راته ژوندي لري. هغه انسان چې زه وایم چې کله زمونږ په پروګرام کې داسې خندا ته زړه وشي نو مونږ وله مقور کو، مونږ سره د مشرۍ کردار ادا کوي. بختیار لالا مونږ سره ناستې کوي او نن په تورو نوو جامو کې راغلی دی، هرکلی ورته وایو. او ما سره ګس اړخ ته ناست زمونږ ډېر ګران رور ښه شاعر اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک کشر سکتر د یو کتاب سختن بل یم را روان دی که خیر مجیب الرحمن مجیب رور چې همیشه هغوی په خپل ترنم باندې د دې پروګرام ښکلاګانې یو په لیست کړي دي. مجیب سره خوا کې ناست زمونږ سرلښکر، زمونږ د تحریک سرپرست پیر امین باچا تورنګزی چې نن د هغوی په موجودګۍ باندې پروګرام ښکلی دی. ورسره ناست زمونږ بل یو داسې رور چې بغیر د هغه نه مونږ نیمګړي یو، بغیر د هغه نه مونږ ځان بلکل کم حسابو. شاعر نه هم دی خو هغه مونږ سره دا پروګرام دا کوم چې ګوره زمونږ کم روان دی او تر دې وخته پورې ډېر په کامیابۍ راورسېدو. د دې په اولنو وخت کې د مونږ سره ډېرې ستړي کړي دي. کمال جان الله دې راته ژوندي لري. او ورسره خوا کې ناست یو داسې شاعر چې زه همیشه ردیفونو ته پسخېدلی یم خو خپل غزل نه وایي، امیر اسرار صاحب بهترین شاعر دی. یقینا چې داسې شاعر دی چې زه تاسو ته وایم د ده ردیفونو ته به تاسو وپسخېږئ، خو لا خپله ویلي هم دي خو تر اوسه پورې لا پوره غزل نه دی ویلی. انشاءالله به وایي. راځو به او امید لرم چې دغه ملګري به زمونږ د پروګرام انتظار هم کوي، زمونږ پروګرام ته به غوږ وي. څنګه چې ما تیر ځل ویلو چې یاره زمونږ پروګرامو د ماسخوتن د مونږ نه بعد شروع کېږي، خو چې څنګه مجیب دي که نه د مونږ نه د لرې نه راځي
اتنیمې بجې مونځ وشي بیا بنده راکوزېږي د جومات نه بیا دلته رارسي نو ټیم پکې لګي. نو تاسو ته دا پته لګي چې لکه هر کله او هر موسم کې مونځ په کم ټیم باندې نو د هغې نه به فکس نیمه ګنټه بعد زموږ پروګرام شروع کېږي د ماسخوتن. څومره زمونږ ملګري چې دي څومره زمونږ مینوال چې دي الله دې راته ژوندي لري. څوک بیماران دي الله دې صحتونه ورکړي، څوک وفات شوي دي. سردار اول خان رسوا صاحب د دې تحریک د بانی الله دې په بهترو جنتونو کې. راځم به ډېر ګران رور مجیب الرحمن مجیب له چې والله سره خپل څو تاثرات شریک کي بیا به ترې په ترنم غزل مورو او که وایي چې نوس خو نه ړومبې دې را سره خبرې شریکې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه شاهکار صاحب. دا زمونږ د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک شکر الحمدلله. زه به بس صرف دومره ووایم چې لکه د هغې څه ضرورت ځکه نشته چې زمونږ یو ملګری دی نایب صدر د دې په کامیابو باندې به صرف په دغه یوه وړوکې غوندې خبره وکړم. سریر منصور صاحب چې د هغې په دوو کتابونو باندې لکه د 20 مقالې برابر شوې په کتابي شکل کې لکه هغې ته میلاو شوې او موږ ورته مبارکي هم وایو. ما خو کار لکه زه هسپتال کې وم څو ورځې مې هلته کې تېرې کړې 5-6 شپې مې وکړې نو هغه هلته کې کار نه کوو. بهرحال ما ورته بیا مبارکي هم ورکړه بلکې د غونډ اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک د ټولو ملګرو طرف نه مې ورته ورکړې وه. نو دا زمونږ د کامیابو او زمونږ د دغه لویه نښه ده. کومه کړۍ چې را روانه وه بس داسې ورو کخیري انشاءالله العزیز په نورو ملګرو باندې مختلف قسم مختلف ملګري د مختلفو کالجونو د مختلفو یونیورسټو هغې لګیا دي. او لکه مطلب دا دی په دې باندې د 20 او د MS او دغسې مطلب دا دی چې په شاهکار باندې خبره زما په خیال جوړ شوی دی که نه. نو بس دا زمونږ هغه د کامیابۍ دغه ده او دا ټول کریډټ چې څومره دی نو دا ټول امین باچا ته وارث باچا ته ارشد جان شاهکار صاحب ته ځي په وجه د دې چې که د دوی دا سپورټ نه وي د دوی دغه زمونږ په اوږو باندې نه وي نو کیدی چې مونږ هېڅ هم نه وي. د ټولو ملګرو یو جهان مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. ډېره مننه مجیب ورورو. د ټولو نه اول خو د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک د ټول تحریک د عهدهدارو د غړو د طرف نه خپل ډېر ګران رور صدر اول خان رسوا نایب صدر اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک سریر منصور رور ته دا ګورې په ظاهره باندې یو ریسرچ وي یو مقاله وي خو اصل کې دا یو واډ وي دا د یو انسان ابتدا وي چې د هغه د شاعرۍ ابتدا د کله نه شوې ده او د دې وخته پورې د کم وخته پورې را رسېدلې دی د ای نواله زیړ او د الف نواله یې پورې ټول هر څه په هغې کې پراته دا د هغه انسان په کتاب باندې کېږي چې په هغه کې څه وي هغه څه خدمات کړي وي. سریر منصور د اول خان رسوا صاحب د وخت را روان موږ سره یو ډېر نوموړی او زموږ ډېر خوږ ملګری دی او انشاءالله خبره په دې راغونډه کړمه چې دغه کوم دوی ته دغه کومه کاپي میلاو شوې ده چې د هغې حیثیت ته ایوارډ دی نو کله چې هم که سبا شو که بله شو موږ داسې پروګرام جوړ کړی دی دغه به موږ راغواړو سریر منصور وروره او دلته به هغوی له د ملګرو په لاس باندې د هغوی ته ډالۍ کېږي او باقاعده په هغې باندې موږ پروګرام هم کوو. راځو امین باچا تورنګزی سرپرست الله اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک سریر ورور له مبارکي هم ورکي او انتخاب یې زما په خیال بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خو زمونږ سریر منصور ورور نایب صدر له مبارکي ورکوو او ډېره مننه کومه د خپلو ملګرو مو او شاهکار صاحب زه به یو چې زما د صدق مینې بدلا شته
چې زما د صدق مینې بدله شته د هغه بغض کینه حسد لا شته دا مطلب راته بیا ووایه چې زما د صدق مینې بدله شته د هغه بغض کینه حسد لا شته او لا تر اوسه نه رادرومي نه صبرېږم لا تر اوسه نه رادرومي نه صبرېږم د هغه وجه ده چې داسې رد لا شته او لا تر اوسه نه رادرومي نه صبرېږم دغه وجه ده چې داسې رد لا شته چې تر کومه د اغیارو لمسې اوري په زړګي مې د خطر بلد لا شته او کله کله مې د زړه صبر تمام شي خو مرګي ته مې د عمر خد لا شته کله کله مې د زړه صبر تمام شي خو مرګي ته مې د عمر خد لا شته همیشه مې په مینت غنی راکاږي همیشه مې په مینت غنی راکاږي د امید را سره پټ مدد لا شته او یو ورځ به ترې زما پوښتنه وکړي چې په سر راله احد صمد لا شته او د رسوا زړګي دلی لوګي لوګي شو یو ورځ به ترې زما پوښتنه وکړي چې په سر راله احد صمد لا شته او د رسوا زړګي دلی لوګي لوګي شو د ایرو د پاره تور لحد لا شته یقینا ما خو وی چې دا امین باچا انتخاب چې وي نو هغه انتخاب وي تاثرات دوه څلور خبرې هم ملګرو تاسو سره شریکې کړئ راځو به شعرونو طرف ته ځکه چې موږ ملګري او شعرونه خوښوي شعرونه اوري سر زما خپل نه دی کماله خو زه یې صدقه ورکوم سر زما خپل نه دی خو زه یې صدقه ورکوم زه د ناشوي ګناهونو کفاره ورکوم او ستا د قیامت دیدن نه پس په هغې کنډو ناست یم پرېوتې حوصلو له حوصله ورکوم ناست یم پرېوتې حوصلو له حوصله ورکوم او زړه کې بې کچه مسلمان یمه په خوله مې مزه زړه کې بې کچه مسلمان یمه په خوله مې مزه میلمه چې وغواړي څادر زه مسله ورکوم زړه کې بې کچه مسلمان یمه په خوله مې مزه میلمه چې وغواړي څادر زه مسله ورکوم او ستا په دروغ قسم زه خورم چې رښتیا یې وي مجیبه ستا په دروغ قسم زه خورم چې رښتیا یې وي ستا په بې ځایه ګناهونو ښه دا مانه غلط شوی دی په لیکلو کې خو به هر حال بل شعر به ووایم چې مخونه پټ کړئ ډیوې مړې کړئ دروازې واړوئ مخونه پټ کړئ ډیوې مړې کړئ دروازې واړوئ زه هغې پورې سر ته ځم سپوږمۍ له خوله ورکوم او مال او متا نشته مال او متا نشته کمیس کې دوه جیبونه ساتم کمیس کې دوه جیبونه ساتم په دغه چل خو ماشومانو لاس را ورکوم مال او متا نشته کمیس کې دوه جیبونه ساتم او په دغه چل خو ماشومانو لاس را ورکوم ډډه وهل مې داسې نه ده چې کمزوره شومه ډډه وهل مې داسې نه ده چې کمزوره شومه د کور ضعیفو دیوالونو لوګه ورکوم دا منظر صاحب په دغه شعرونو باندې بختیار لاله راځمه او چې ملګرو لوګه ورکړي شعرونو له او موږ سره خپل شاکار صاحب ډېره مهرباني چې حجرې او جوماتونه پې آباد وي چې حجرې او جوماتونه پې آباد وي هغه یاران دي وي خوشحاله چې حجرې او جوماتونه پې آباد وي هغه یاران دي وي خوشحاله که زه یم خفه خو جانان دي وي خوشحاله ملګرو
د حجرې پروګرام شروع دی. حجرې یاران ناست دي. د حجرې یارانو ته په خیرالې هرکلې وایم، اورېدونکو ته سلام او د مینې احترام. لا پروګرام شروع دی. ابتوار د اول خان باچا د پیل نه مخاطب یو او دوام لرو. دوات کې موسیقي اچولې ده او ادبي ثقافتي معلوماتي د شعر و شاعرۍ د ګپ شپ پروګرام دی د دایرې لاندې. او د حجره د کلتور یو نوم دی چې د ثقافت یو نوم دی. د حجرې د کلتور یو نوم دی. حجره کې غم ښادي کېږي. حجره کې چې کوم دی نو مېلمه کېناستې شي. حجره کې مجلسونه کېږي. د حجره ډېره حجره کې جرګې کېږي. او ملګرو د اول خان د پیج نه خبرې کوو او نور تاسو انتظار نور کوو. یو غزل پسې ورځو. د محفل زور نشته، د محفل زور نشته، د زړه ټکور نشته. او چې غم ځپلی نه وي داسې یو کور نشته. چې غم ځپلی نه وي داسې یو کور نشته. او دریاب هغه دی، دریاب هغه دی خو د چپو شور نشته. حجرې آبادې شولې، حجرې آبادې شولې خو ټنګ ټکور نشته. او په شا شا ګورم کور ته، په شا شا ګورم کور ته اوس خو مې مور نشته. په شا شا ګورم کور ته اوس خو مې مور نشته. او زه بختیارو ځکه خفه یم، زه بختیار ځکه خفه یم د سترګو تور نشته. کوم جون چې د پیغور شي د هغې دواړو به سکور شي. کوم جون چې د پیغور شي د هغې دواړو به سکور شي. مینه هغه وي چې ستاړه پرې ټکور شي. او کومه خواښې چې انګور ته د لور په نظر ونه ګوري هغه کور نه جوړېږي. او کومه انګور چې خواښې ته د مور په نظر ونه ګوري هغه کور نه جوړېږي. ګورم پښتانه چېرته، ګورم پښتانه چېرته ګرځم ننګیالو پسې. خلک دلته ډېر دي خو زه ګرځم ګلالو پسې. والسلام. ډېر ښه بختي الله زبردست د پیا کمال فرمایش په دنه بیا وروسته اوري. او کمال فرمایش له به راځي انشاءالله دوی له به راځو. زه ډېر ګران رور ته دوه څلور شعرونه ډالۍ کومه. ابراره منم دومره بدنام شوم چې نامه مې پکې وشوه. منم دومره بدنام شوم چې نامه مې پکې وشوه، خو نه مې محبت او تجربه مې پکې وشوه. منم دومره بدنام شوم چې نامه مې پکې وشوه، خو نه مې محبت او تجربه مې پکې وشوه. ما نه منل که هر چا به ویل چې تیرا یخ دی. ما نه منل که هر چا به ویل چې تیرا یخ دی. یخني را معلومه شوه چې شپه مې پکې وشوه. ما نه منل که هر چا به ویل چې تیرا یخ دی. یخني را معلومه شوه چې شپه مې پکې وشوه. او امین باچا د کم ټبر نه د کم ټبر چې کم ټبر ته نه ورتلم د کم نه شرمېدمه. د خدای قدرت ته ګوره چې رشته مې پکې وشوه. چې کم ټبر ته نه ورتلم د کم نه شرمېدمه، نو د خدای قدرت ته ګوره چې رشته مې پکې وشوه. راځمه مجیب له چې هغوی را سره کمنټسونه شامل کړي که ملګرو کړي وي. نه شو کېږي غالبا کم شروع کېږي. دا یو څو دي بس. دې وخت کې موږ اخونزاده فرزندلي موږ ګوري. ډېره مننه فرزندلي خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. عرفان بنګش صاحب وایي بریالي اوسئ، د دې ډېر ښکلی انتخاب کړی دی. دا د ډېر ښکلی انتخاب کړی دی. مننه. خوشحاله اوسئ بنګش صاحب. ښه زبردست ټیک دی. ننګیال پښتون وایي کیسه زما د مستقبل سایله چې شپه لري څنګ به سهار نه لري. ډېر ښه خوشحاله اوسئ یار. او دغه سره موږ دغه ګوري ننګیال پښتون بیا وایي چې د دښمن د ټوپک مخې له روان دي. دا په کومه کنده سر د ما یاران دي.
د دښمن د ټوپک مخې له روان دي دا په کومه کند سر زما یاران دي. ډېر ښه یار ننګیال صاحب خوشحاله اوسئ. سرین منصور صاحب وایي سلام ملګرو. وعلیکم السلام. لکه ته نن ولې رانغلې؟ خدای دې ښه کار راغلی به وې که نه. او دغه شانتې اویس خان وایي بختیار لالا زنده‌باد. او دا را پې خبر دی ښه او په خپله ګورې لکه مطلب دا چې د یو کتاب خالق کوم دی او هغه دی زما په خیال څه شی دی افسانه ده که څه دي ناول د ناول د یو ناول دغه هم دی عشق سے پق دی عشق بعد داسې نام یې ده عشق خاموش. دا شان عرفان بنګش وایي ماشاءالله ډېر ښه خوشحاله اوسې ورور ډېره مننه. او عرفان بنګش خو خیر دوه درې شعرونه نور هم رالیږلي دي. دا ټول عرفان بنګش دی او بله شعرونه یې رالیږلي. حسین وایي اجاز وایي یا لکه دا ساګر ولې نشته خیر خو دی شاهکار وروره دا مجیب نه راته څه واوروه ډېره مننه به ورور مې ساګر صاحب خو هغه خوراکي چې وفات شوې وه د هغې نه بعد لکه مطلب دا چې بس کیدی شي هغه دغه وي ورته له رابطه خو ورسره کېږي نور څه خفګان نشته دی او غزل به انشاءالله ته خامخا وایو ښه موږ سره اوسه. لحاظ خان وایي السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لحاظ جان خیر دی خوشحاله اوسئ. شاه خالد باچا وایي السلام علیکم الله مو حجره آباد لره امین. امین ثم امین. خوشحاله اوسئ. شمشاد کاکا جي موږ ته مینه رالیږلې ده ډېر خوشحاله اوسئ. او شمشاد کاکا جي الله دې روغ وکړه انشاءالله العزیز کینو به پاسو به د ډاکټر ولید علي وي ټول ګران مشرانو ته سپیشل دعا سلام. وعلیکم السلام. شمشاد صابر صاحب وایي ډېر ښه دی د اوسني وخت ښه دی ښه کلام. ټول ته سلامونه تلاوت محبت وي د رسوا ادبي تحریک ټولو غړو ته د حجرې پروګرام باندې مبارکي وایو. خوشحاله اوسئ ورور ډېره مننه. دغه شان تلاوت محبت صاحب بیا لکه موږ ته مینه رالیږلې ده او 400 اپډیټ ای وایي سرین منصور صاحب ته مبارکي. هلکه سرین منصور صاحب 400 اپډیټ والا ته دغه رالیږلې ده او قبول یې منظور یې که ښه. او وارث خان وارث صاحب موږ ته خپله مینه رالیږلې ده ډېره مننه. بعد دغه ورور مې دی یاره مهرباني مجیب ورور څونه ملګري چې دي وخت په وخت به مجیب ورور تاسو سره شاملوي. خو دلته مسله دا ده یو وضاحت زه کومه چې دلته موږ سره وای فای لګېدلې ده او د بده مرغه چې په کوم ځای کې نن سبا ګورې نو د نیټورک ډېر خراب حالت دی. نو که چاته زمونږ یا موږ ته چا کمنټس نه شو کېږي نو دا د دغې وجې چې بهر نیټورک ډېرې زیاتې خرابې دي. دلته چې زمونږ پروګرام یو شان روان دی نو دا د وای فای ده نو د دغې په وجه باندې موږ ته چې کوم راځي نو خو مجیب تاسو ته ووې خو که تاسو ته نه درځي یا ستاسو کمنټس موږ ته راسن کېږي نه نو دغه نه نیټورک وجه وي نو په دغې به را سره لږ ګزاره کوئ. مجیبه چې زما مرګ هم یو ناترسه انسان را نوستو چې زما مرګ هم یو ناترسه انسان را نوستو کم یو ارمان دی چې مال ارمان را نوستو چې زما مرګ هم یو ناترسه انسان را نوستو کم یو ارمان دی چې مال ارمان را نوستو او د هغې پیغلې مراد وشو که مایوسه شوله د هغې پیغلې مراد وشو که مایوسه شوله بلها موده وشوه پیرې په ځان را نوستو د هغې پیغلې مراد وشو که مایوسه شوله بلها موده وشوه پیرې په ځان را نوستو د خار میلمانه بیا لکه راغلي چې وي د خار میلمانه بیا لکه راغلي چې وي نن بابا ځان سره حجرې ته دهقان را نوستو د خار میلمانه بیا لکه راغلي چې وي نن بابا ځان سره حجرې ته دهقان را نوستو بوتان د څه له ماتول زما د زړه د کعبې
بوتان د سله ماتول زما د زړه د کعبې چیرې تر اوسه ورته یو مسلمان رانوسته بوتان د سله ماتول زما د زړه د کعبې چیرې تر اوسه ورته یو مسلمان رانوسته زما په چغو د وطن زلمو کارونه ساتو لکه چې نوح خپلې کښتۍ ته کنعان رانوسته زما په چغو د وطن زلمو کارونه ساتو لکه چې نوح خپلې کښتۍ ته کنعان رانوسته او تاله به هم ستا د ځوانۍ ارمان درغلي خو وي نن چې ته راغلې په منصور د لړزان رانوسته منصور ګل محمد منصور ورور اوس ورسره زه بار لګیا وم او دوه غزلې نوې رالېږلې وې او دا یو مې پکې تاسو سره شریک کېدی شي زه وړم وي خو زما د باره نوي دي ژوندی دې راته اوسي امین باچا له به راځمه چې هغه را سره انتخاب مجیب خو قربان دی خو موږ له میلمه دی نو مجیب صاحب یو دوه شعر دي چې سو شو داسې خو ما به وې بله لاره د دې نه وه ما به وې او د اوله تر اخره ترې خبر وم چې هسې تشه خوله وه ما به وې او د رسوا صنم ته ګوره د رسوا صنم ته وګوره چې لاړو هسې تمه د سپېره وه ما به وې بل یو غزل دی بختیار کاکا ښه په خندا او په حساب دوکه راکړې ده ژوند راله د ژوند په هر یو باب دوکه راکړې ده دغه ټول پردي وو ما خوښ کړې پوهه نه ومه ما له زما شوق انتهاب دوکه راکړې ده زه حسن پرست لکه بوران وم خو وخت په وخت هسې په کتو راله ګلاب دوکه راکړې ده او نن چې د پیرې په ژوند سکون سره په جنګ یمه ماله مې وختونو د شباب دوکه راکړې ده او داسې چې بېوسه او بدخاله زندګي کوو دا راله د خپل کلي جناب دوکه راکړې ده او ویل یې دروغ په هر پردو کې د رښتیاو یاره څنګه نظیره په نصاب دوکه راکړې ده ډېر تاسو چې لفظونه شروع کړل نو ما وی چې یاره دا د نظیر صاحب واقعي سوچ دی او الله دې راته ژوندی لري زموږ د سر ګلاب دی چېرته چې هم وي ازمیښت هم که څوک وکړي نو اکثر ترې نڅا وځي قمقل جانان هم چېرته را زړه نه د چا وځي یادونه دې هم ستا په شانتې رنګ له تا نه اخلي راغلی مې د زړه کور ته لا نه وي چې بیا وځي او که ماله بلد شو په زړو در شوې نوې خلک څو ځله مې لیدلي دي یا راشي او یا وځي او رقیبه د جانان د ور د زړه مخه خالي که زه ځم زما د مینې جنازه ده چې دا وځي اوس مخ پټ کې که شپه وي او که ورځ وي چې تېرېږي یو وخت وی بیختې له تیارې او رڼا وځي او اوس مخ پټ کې که شپه وي او که ورځ وي چې تېرېږي یو وخت وی بیختې له تیارې او رڼا وځي په خوب کې اکثر ویریږي چغې کې ارشده د خولې نه یې نوم کله کله اوس هم زموځي ترنم سیټ ته به راځو غزل یم په زمزمه ونرېدو او د مجیب نه به هغه ترنم اورو چې هغه زما هغه شعر دی چې ویل یې ارشده هغه یې ویل ارشده تا چې وې راته غزل جوټې جوټې ټالۍ ټالۍ ځنګل مې ورسره نو امید به کوو چې د مجیب ترنم سره مونږ هم دغسې جوټې جوټې او ټالۍ ټالۍ وزانګو ستانا بغیر یتیروم مکرازی او کنا ستانا بغیر یتیروم مکرازی او کنا
تا د خپل خاله خبروم مکه راځې او کنا زه ستا غمونه په زړګي باندې زغملی شمه زه ستا غمونه په زړګي باندې زغملی شمه یوازې اوښکې تویم مکه راځې او کنا یوازې اوښکې تویم مکه راځې او کنا تا د خپل حاله خبروم مکه راځې او کنا ستانا بغیر یتیروم مکه راځې او کنا یاد می تر اوسه ستا د مینې انکار هغسې دی یار می تر اوسه ستا د مینې انکار هغسې دی پخپله ځان پرې سوځوم مکه راځې او کنا مهرباني یاد می تر اوسه ستا د مینې انکار هغسې دی یاد می تر اوسه ستا د مینې انکار هغسې دی پخپله ځان پرې سوځوم مکه راځې او کنا پخپله ځان پرې سوځوم مکه راځې او کنا تا د خپل حاله خبروم مکه راځې او کنا ستانا بغیر یتیروم مکه راځې او کنا بختیار الله هیڅ پروا نشته که مې شونډې ستا په مخ نه لګي هیڅ پروا نشته که مې شونډې ستا په مخ نه لګي زه دې په خیال کې ښکلوم مکه راځې او کنا زه دې په خیال کې ښکلوم مکه راځې او کنا تا د خپل حاله خبروم مکه راځې او کنا ستانا بغیر یتیروم مکه راځې او کنا زه مجیب تا ته به فریاد د زړګي نه کومه زه مجیب تا ته به فریاد د زړګي نه کومه سختې په زړه به تېروم مکه راځې او کنا سختې په زړه به تېروم مکه راځې او کنا تا د خپل حاله خبروم مکه راځې او کنا ستانا بغیر یتیروم مکه راځې او کنا هر یو شعر انتخاب هر یوه کړۍ زړه راښکونکې او بیا طرز خو بس زمونږ او د مجیب خپل کورنۍ قصب دی خو موږ خپله کور ورکو طرز هم ډېر زبردست طرز ژوندون مې ټول په داسې لارو که چې نو پکار ژوندون مې ټول په داسې لارو که چې نو پکار ما درته دومره انتظار وکړه چې نو پکار ژوندون مې ټول په داسې لارو که چې نو پکار ما درته دومره انتظار وکړه
چې نو پکار د ژوند په داسې یو پړاو کې د زړه مات کراله د ژوند په داسې یو پړاو کې د زړه مات کراله په داسې ځای کې د ګزارو که چې نو پکار د ژوند په داسې یو پړاو کې د زړه مات کراله په داسې ځای کې د ګزارو که چې نو پکار جانانه لاړې ژوند دې تیر بشي خو دومره ده چې جانانه لاړې ژوند دې تیر بشي خو دومره ده چې داسې لهجه کې د انکار وکړه چې نو پکار جانانه لاړې ژوند دې تیر بشي خو دومره ده چې داسې لهجه کې د انکار وکړه چې نو پکار د محمد ګل منصور په دې شعرونو باندې ابرار رول راځم چې د انکار به راته بالکل انکار به نه وي پکار او بس هغه راته وټنګوه په اوږدو اوږدو وعدو کې امیدونه تړم سهار که نه شو زه بس شاهکار صاحب وم که غلط را غلط شو نو د هغې دغه غواړو زما د زړه په کور دې ور نه لګي چې ستا د دنګې ځوانۍ سر نه لګي که څوک مې وجني لاس یې هم نه نیسم زما په یو حالت کې شر نه لګي هغه دهقان یم که د لوږې مرمه بغیر د ګلو مې بل کر نه لګي دا خو ډېر یو زبردست دغه ویلې ده پته نه شي هغه شان به مونږ ووایو که نه ووایو خپله دغه به وکړو په دغه مینه مې د زړه چرې باور نه راځي هر ځل کلکه واده وکړې خو اکثر نه راځي په دغه مینه مې د زړه چرې باور نه راځي هر ځل کلکه واده وکړې خو اکثر نه راځي هر ځل کلکه واده وکړې خو اکثر نه راځي راته یې وویل څه ډېر په جړغوني اواز 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 نکریزې مه راوړه دې کلي ته اختر نه راځي نکریزې مه راوړه دې کلي ته اختر نه راځي هر ځل کلکه واده وکړې خو اکثر نه راځي هر ځل کلکه واده وکړې خو اکثر نه راځي لکه غوړاس کې مې د زړه په تیږه وټوکېدو لکه غوړاس کې مې د زړه په تیږه وټوکېدو لکه غوړاس کې مې د زړه په تیږه وټوکېدو لکه غوړاس کې مې د زړه په تیږه وټوکېدو د محبت نه د خلاصونې رو ګودر نه راځي د محبت نه د خلاصونې رو ګودر نه راځي هر ځل کلکه واده وکړې خو اکثر نه راځي په دغه مینه مې د زړه چرې باور نه راځي هر ځل کلکه واده وکړې خو اکثر نه راځي د خدای د پاره پښتنو ځانونه وپېژنئ
د خدای د پاره پښتنو ځانونه وپېژنئ د خدای د پاره پښتنو ځانونه وپېژنئ د خدای د پاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي هر ځل کلکه واده وکړي خو اکثر نه راځي په دغه مینه مې د زړه چرې باور نه راځي هر ځل کلکه واده وکړي خو اکثر نه راځي د اخیری دغه دی پکې زړګي مې خوږ دی په قلار شه سر مې مو خوږوه زړګي مې خوږ دی په قلار شه سر مې مو خوږوه زړګي مې خوږ دی په قلار شه سر مې مو خوږوه زړګي مې خوږ دی په قلار شه سر مې مو خوږوه نوي مین لاره واعظ عقل زر نه راځي نوي مین لاره واعظ عقل زر نه راځي هر ځل کلکه واده وکړي خو اکثر نه راځي په دغه مینه مې د زړه چرې باور نه راځي هر ځل کلکه واده وکړي خو اکثر نه راځي خدای د پاره پښتنو ځانونه وپېژنئ تاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي داسې انتخاب اول د ګران بابا روبۍ او بیا د باسین صاحب شعرونه او بیا د ابرار اواز او بیا د هغې انداز او بیا د هغې خواږه دا موږ چې ورپسې شوي یو چې ته به سوې ته به سوې نو هغه د دې دپاره وایو چې زموږ د ملګري زموږ د پروګرام له کومه ښکلا ورکړه نو دا موږ نه دا به تاسو محسوسوئ الله دې راته ژوندي وزیر اعظم به مومن جان له چې هغوی را سره کمنټسونه شامل کړي ملګري بیا اکثر بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم شهکار صاحب د ابرار صاحب د ډیر ښکلي کلام نه پس دغه شانتې مونږ سره دا کم ملګري دي د دوی د کمنټونه شاملو مونږ سره سید جان دی سید جان وایي چې سلامونه قبول کړئ ملګرو څنګه یې نو الحمدلله شکر دی مونږ سره مجیب خان دی او وایي چې نیټ ورک خو د نور کله نه زیات باندې راهیستي دي ملګرو د مجاهد اکبر حیران حاضري قبوله کړئ بیمار یم او اوس ماسوتن ناوخته کې مې اچھا ټیک ته صحیح ده الله د صحت درکړه الله د قدر وکړه او دعاګانو کې دی یاد ساتو دغه شانتې مونږ سره مشال دی او هغه پروګرام ګوري ټول ملګري پروګرام ګورو او وی د حجرې په ټولو ملګرو باندې سلام او ډیر ښکلی زړه پورې او ډیر زبردست انتخاب او ډیر زبردست اواز ها مونږ سره معصوم خان دی وایي چې ټولو مشرانو ته د زړه د کومې نه السلام علیکم وعلیکم السلام معصومه او بیا وایي چې ها زبردست بیا وایي چې مونږ سره دی واده وایي چې زبردست خط دی او سید جان مونږ سره غزل شریک کړی دی چې وایي چې د چا قاتل نظر و څومره اور یې کوو زړه مې سینه کې ورپسې دننه زور یې کوو او څه په مزه روان و ښه شیبه یې وکړه د باران ساز کې ورېدل څه بلخا شور یې کوو ها مونږ سره جانزیب خان وایي چې مومن څنګه شکر دی الحمدلله دغه شانتې مجیب خان وایي چې د عارف جان دغه شانتې شاداب مونږ سره دی وایي چې د حجرې ټولو ملګرو ته سلامونه وعلیکم السلام او ډیر زبردسته سریر منصور وایي چې ډیر لا ډیر ښکلی
ها نو دغه شانتي مونږ سره ګلسور کلیوال دی چې السلام علیکم د حجرې ټولو مشرانو ته د خلوص ډک سلامونه وعلیکم السلام او شاداب وي چې ماشاءالله ډیر ښکلې شاعري کوي الله پاک دې همیشه خوشحاله و آباد لره الله دې قدر وکړه دغه عزتمن شي ها بی مجیب صاحب تر خیر وي ډیر ښکلې ترنم بالکل خط دی مونږ سره نور الله جان دی د نیموړی بابا نه وایي چې ډېره موده پسه او که نه وایي چې ټولو ملګرو ته سلامونه ژوند صدر صاحب الله دې قدر وکړه او مونږ سره انتظار هیرډی سره او که نه وایي چې سلامونه ټولو ملګرو ته وعلیکم السلام عزتمن شي مونږ سره ادبي کاروان دی چې ماشاءالله ډېر ښکلې شاعري کوي الله پاک دې همیشه آباد لرئ عزتمن شي او مونږ سره زاید دی او وایي چې سلام وروره ویری ګډ وی ډېر ښکلی پروګرام روان دی وی حد دی ها مونږ سره ښه دغه شانتي عدنان سالار دی چې سلام کوي او ډېر ښکلی ژوندي اوسې ښکلی روجانه ماشاءالله ښکلې شاعري کوي الله دې عزت وکړه الله دې قدر وکړه شهکار صاحب دا مونږ سره کمنټونه انشاءالله مخ په روان دي چې څومره کمنټونه راځي انشاءالله هغه به شاملو ټیک ده سید جان تنها ارور غوښه جن میں د جونگڑے دے ہر ارمان نیم گڑے دے تریخ د مرچ کی پشان خیال میں خوگ د گڑے دے جن میں د جونگڑے دے ہر ارمان نیم گڑے دے تریخ د مرچ کی پشان خیال میں خوگ د گڑے دے زچر تکتلے نشم زچر تکتلے نشم زچر تکتلے نشم زچر تکتلے نشم خپو کے مستا پڑے دے ہر ارمان نیم گڑے دے تریخ د مرچ کی پشان خیال میں خوگ د گڑے دے ډیر د برم پریوتم ډیر د برم پریوتم ډیر د برم پریوتم ډیر د برم پریوتم نو زړه مې ستړی ستړی دی هر ارمان نیم ګړی دی تریخ د مرچ کی پشان خیال مې خوږ د ګوړې دی نو جون میں د جونگڑے دے ہر ارمان نیم گڑے دے تریخ د مرچ کی پشان خیال میں خوگ د گڑے دے زے میں پکی نشتا 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 دے زه مې پکې نشته دی او زه مې پکې نشته دی نو زړه د چر چڼ دی او هر ارمان نیم ګړی دی تریخ د مرچ کی پشان خیال مې خوږ د ګوړې دی نو جون مې د جونګړی دی هر ارمان نیم ګړی دی تریخ د مرچ کی پشان خیال مې خوږ د ګوړې دی زورتازغی ما زورتازغی ما زورتازغی ما نو گل زما د سړی دی او هر ارمان نیم ګړی دی تریخ د مرچ کی پشان خیال مې خوږ د ګوړی دی نو جون مې د جونګړی دی او هر ارمان نیم ګړی دی تریخ د مرچ کی پشان خیال میں خوږ د ګوړې دی سید آشنا سترګو کې 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 پروت لکه خسړې دی او هر ارمان نیم ګړی دی تریخ د مرچ کی پشان خیال مې خوږ د ګوړې دی مننه جی سید آشنا سترګو کې سید آشنا سترګو کې سید آشنا سترګو کې
پروت لکه خسڼې دی او هر ارمان نیمګړی دی تریخ د مرچکي په شان خیال مې خوږ د ګوړې دی نو جون مې د جونګړی دی هر ارمان نیمګړی دی تریخ د مرچکي په شان خیال مې خوږ د ګوړې دی ډېر زبردست یار مجیب زمونږ په هغه ملګرو کې راځي چې دوی همیشه خپل ملګري نازولي دي او لکه د یو بهترین سندرغاړي ورته دا اعزاز هم حاصل دی چې په موقع باندې طرزم جوړوي او په موقع باندې هغې له که موسیقي ورسره وي نو هغې سره هم تللی شي او طرز یې خو تاسو واورېدو او ما په دې دوران کې سید جان له کالونه هم ورکړل چونکې هغوی ډېر داسې لږ په بیرته پراته دي خو رسیو یې نه کړل نو زما په خیال چې زما د کال نه ورته دا غزل خوږ لګېده پروګرام یې کته ډېره مننه هغه خبر زما په سترګو کې د سواله نه وه هغه خبر زما په سترګو کې د سواله نه وه هغه مینه وه خو مینې ته لیواله نه وه هغه خبر زما په سترګو کې د سواله نه وه هغه مینه وه خو مینې ته لیواله نه وه او کماله یا به په ما پسې خفه وه یا به بل څه چلو یا به په ما پسې خفه وه یا به بل څه چلو خو چې ډولۍ ته ورختله نو خوشحاله نه وه کماله یا به په ما پسې خفه وه یا به بل څه چلو خو چې ډولۍ ته ورختله نو خوشحاله نه وه او ګېډې اوړې شم لو کولی شم په ګوټ کې ښه یم ګېډې وړې شم لو کولی شم په ګوټ کې ښه یم زما به هسې په نصیب کې کلیواله نه وه ګېډې وړې شم لو کولی شم په ګوټ کې ښه یم زما به هسې په نصیب کې کلیواله نه وه هغه هوښیاره وه د مخکې نه ډاډه اوسېده هغه چې تله زما هغه چې تله هغه زما غوندې بدحاله نه وه هغه ډاډه وه هغه هوښیاره وه د مخکې نه ډاډه اوسېده هغه چې تله هغه زما غوندې بدحاله نه وه ما ته اکثر به یې خندل چې بنګړي چاله اخلې نن چې ته نه وې نو نن هغه بنګړیواله نه وه چې زما حال ته یې کتل منصوره غلې شوله پوه یم چې هسې خو راغلې زما خواله نه وه زه خو وایم چې بختیار لاله راشم او بیا امین له لاړ شم او بختیار لاله ما ته کمال په غوږ کې وي چې یاره زما فرمایش کې زه یم پښتون د پښتون شان ماله پکار دی زه یم پښتون د پښتون شان ماله پکار دی یو نر ناموړی قام ماله پکار دی یو نر ناموړی قام ماله پکار دی زه یم پښتون د پښتون شان ماله پکار دی د پښتون شان ډېر اوچه دي یو نر ناموړی قام ماله پکار دی او پکار خو بیا ها اے کماله دا زخمونه مه چېړه دا پرخر او دا یادونه مه چېړه او پرېږده چې بدېږي وي او بل دې وي دا لمبې او دا ورونه مه چېړه او پرېږده چې پراته په اوربل کې وي پرېږده چې پراته په اوربل کې وي دا کمڅې او دا ګلونه مه چېړه او پرېږده چې څارونه د رباب په ځای پراته وي پرېږده چې څارونه د رباب په ځای پراته وي ای مطربه دا تارونه مه چېړه ای بختیاره فکر او غور ورته وکړه د ذکر عبادت وختونه مه چېړه او کمال څوک پټي اوبه کوي څوک باران پسې پټي ګرځوي څوک پټي اوبه کوي څوک باران پسې پټي ګرځوي څوک چې خوب کوي د هغه مې خزان پسې کټي ګرځوي او څوک پټي اوبه کوي څوک باران پسې پټي ګرځوي څوک چې خوب کوي د هغه مې خزان پسې کټي ګرځوي او څوک وایي چا سره کېنو یو څو خبرې وکړو دلته خو نیکه ځان پسې نسي ګرځوي او
او بختیار ګوره ورته بختیار ګوره ورته دلته خو شازیت ځان پسې سرجي ګرځوي. زبردست یار. ورا ما ته پته ولګېده چې زما خبرې رښتیا شوې چې مونږ وخاندئ بختیار الله. نو یقینا تاسو سره دا پته به ولګي ملګرو چې څه ملګري 4 ملګري زمونږ د کیمرې نه دې وخت کې شاته ناست دي. بعضې خلک داسې وي چې هغوی په سټیج باندې نه کښېني، هغوی وایي چې مونږ تاسو وینو نو لاندې ناست وي نو مونږ ته ښه لګي. نو دې وخت کې زمونږ ډېر ګران رور پیر وارث خان باچا هغه هم زمونږ په خدماتو کې مصروف دی. کمال خان هم زمونږ په خدماتو کې مصروف دی، لګیا دی. ابرار هم خوالاړه خپله دمه کوي. را به شم مومن لکه څوک ملګري راغلي وي. بیا به راشم پیر امین چې هغوی را سره انتخاب شریک کړي. شاهکار صاحبه یو غزل دی او دا زما ډېر زیات خوښ دی. سحر که نه شو نو ماښام خو چېرته تللی نه دی. سحر که نه شو نو ماښام خو چېرته تللی نه دی. کو به ژوند سره ناکام خو چېرته تللی نه دی. او غمونه هېڅ مه کوه هر څه به سر سترګو منم. مینه که نه وي نو الزام خو چېرته تللی نه دی. او د غلو وطن دی دلته هر قدم په خیال اخله. د غلو وطن دی په خیال اخله. دا نه که نه وي نو دام خو چېرته تللی نه دی. دا نه که نه وي نو دام خو چېرته تللی نه دی. او دا خو تیارې دي دلته لږې فاصلې ډېرې شي. زړه مې درزیږي ګلندام خو چېرته تللی نه دی. اوري چې نه د کلي هلک د یو بل خبرې. شړنګ د پانځې پورته په بام خو چېرته تللی نه دی. ګرانه د ژوند بې قراري ځان سره راوړي سکون. بې ارامي که نه دي نو ارام خو چېرته تللی نه دی. بلا مې خوښ یې خو جرګې در باندې نه کومه. بلا مې خوښ یې خو جرګې در باندې نه کومه. یو مره ورپسې ټول قام خو چېرته تللی نه دی. بلا مې خوښ یې خو جرګې در باندې نه کومه. یو مره ورپسې ټول قام خو چېرته تللی نه دی. اظهار زخم به خندا کړه پسرلي راوله. د مینې درد د ګل پیغام خو چېرته تللی نه دی. سحر که نه شو نو ماښام خو چېرته تللی نه دی. او که به ژوند سره ناکام خو چېرته تللی نه دی. بلها مې خوښ یې خو جرګې در باندې نه کومه. بلها مې خوښ یې خو جرګې در باندې نه کومه. یو مره ورپسې ټول قام خو چېرته تللی نه دی. د اظهارالله اظهار صاحب د ډاکټر پروفیسر اظهارالله اظهار صاحب په دې شعرونو باندې د خپل تحریک اول خان نسوه پښتو ادبي تحریک صدر ارشد جان شاهکار ته خواست دی چې هغې را سره خپل غزل زمزمه کړي. ارشد جان شاهکار دا نوې خو هم شته را سره، خو دا ده چې ذهن کې مې دا نه و. خو بیا مې ابرار ته یو څو شعرونه ډالې وي چې بې زړه بې زړه جانانه ښکارېدې چې بېلېدو. بې زړه بې زړه جانانا ښکارېدې چې بېلېدو. په سترګو کې دې اوښکې ګرځېدې چې بېلېدو. بې زړه بې زړه جانانا ښکارېدې چې بېلېدو. په شا به مې تر لرې پورې تا پسې کتل.
پشاب می تر لرې پورې تا پسې کتل قدم په قدم خدای ګو ودرېدې چې بېلېدو قدم په قدم خدای ګو ودرېدې چې بېلېدو ستا یاد شي هغه شمې دا امید دا دیرې ستا یاد شي هغه شمې د امید دا دیرې پسلی د یادونو بلې دې چې بېلېدو پسلی دا یادونو بلې دې چې بېلېدو شاهکاره چې هغې به پوره کړې وي که نه شاهکاره چې هغې به پوره کړې وي که نه بلها مکړې وې وعدې چې بېلېدو بلها مکړې وې وعدې چې بېلېدو په سترګو کې دې اوښکې ګرځېدې چې بېلېدو مننه مجیبه یاره بس څه چې مخې ته وغه راغلل مومن جان له به راځمه او بیا به خپل اخري ملګري مجیب له په ترنم راځم امین ته خو ما په کتاب پته کېښود چې ما یې که څه انتخاب شاهکار صاحب ستاسو کتاب کې مې غزل ډېر بانتهایي خوښ دی دا ما مخکې ویلی دی او ما په ټیک ټاک هم ورکړی دی خو دا مې ډېر بانتهایي خوښ دی او غزل داسې دی چې په مینه یې ایمان راوړه پاخه مسلمانان شو په مینه یې ایمان راوړه پاخه مسلمانان شو دا شکر دی چې نن خو یې باڼه مسلمانان شو او منی کنه چې ماوی منی کنه چې ماوی کافران کعبې ته نه ځي یادونه د زماز له تراتله مسلمانان شو او ستا ورځې ستا لیمه خوله اننګي باڼه او شونډې ستا ورځې ستا لیمه خوله اننګي باڼه او شونډې د زړه نه د بغیر د الله ساته مسلمانان شو او د هغې کلي خلق د الفت په معنی پوه شو د هغې کلي خلق د الفت په معنی پوه شو د هغې کلي خلق لوی واړه مسلمانان شو او غیرت خو مونږ خیسه ګڼو د دین او بیا په مینه غیرت خو مونږ خیسه ګڼو د دین او بیا په مینه په دې ټکو خو دل ته بلخا مړه مسلمانان شو او اسخار چې مونږ یو بل ته کله وکړو نو ویل یې او دانن نه پس سرشده زو ته مسلمانان شو ډېر ښکلی زبردست مجیب خان بالکل داسې بالکل ها بالکل ها مونږ سره زاید
مونږ سره حمزه دی وایي چې ډېر زبردست ډېر ښکلی او زبردست کلام دی خوندور کلام دی مونږ سره ادبزار وایي چې خوندور کلام او ډېر ښکلی ترنم او د هغې نه پس مونږ سره بریال دی وایي چې ماشاءالله ډېر زبردست او مبارک هم شه او خوندونه ترې ویښلو وه زاهد علي مونږ سره دی وایي چې سلامونه احترامات د حجرې ټولو ملګرو ته زاهد علي زاهد ګړنګا بالا پېښور نه الله دې خوشحاله که الله دې عزتمن که او دا زمونږ بلکل ریګولر اورېدونکي دي کتونکي دي او بلکل زبردست او بریالي اوسې راته حمزه مونږ سره چې سلامونه وروره او وی قربان شم زړګو ها مونږ سره ګلسور کلیوال وایي چې ارشد جان لالا خوږ ترنم ماشاءالله زبردست او وی چې قربان ډېر زبردست او وی مړ مشیخه د مونږ سره مولانا صاحب وایي چې ګډ تلاوت مونږ سره چې واوره محمد خان مونږ سره دی چې سلام او واحد دی شهکار صاحب دا کمنټونه ما سره ووه دا تاسو لومړي کې بخښنه غوښتې ده که چاته نه وررسي نو د هغې به بخښنه غواړو راځو به د خپل پروګرام اخیري غزل به اورو د هغې نه به بعد بیا اجازه تخلو نه مې په زړه نه په ارمان وس رسي بس زما خو دومره په ځان وس رسي یا قسمته دا خو څه انصاف نه دی براره یا قسمته دا خو څه انصاف نه دی ستا خو بس زما په ګریوان وس رسي او نه دې د بل غېږه کې لیدی شمه نه زما د دومره تاوان وس رسي نه دې د بل غېږه کې لیدی شمه نه زما د دومره تاوان وس رسي او خاندې دې زما په بېوسو پورې څومره چې زما د جانان وس رسي خاندې دې زما په بېوسو پورې څومره چې زما د جانان وس رسي او ابراره زه د هېرولې قدرې هم نشم زه د هېرولې قدرې هم نشم ستا خو به د ډېر څه قربان وس رسي زه د هېرولې قدرې هم نشم او ستا خو به د ډېر څه قربان وس رسي څه چې مې تقدیر کې وو وي رارسي وه څه چې مې تقدیر کې وي رارسي وه څه به په ارشد د انسان وس رسي راځو خپل ګران رور مجیب نه د ترنم اخري کلام اورو بیا به اجازه تخلو ملګري د خاطر نه درني که د نېټ ستونزې وي او د کومو ملګرو ارشد جان شاهکار خو هم وي موږ کمنټسونه نه شامل کړی د هغې بخښنه غواړو بهرحال مطلب زموږ کوشش دا وي چې لکه د کلام نه وړاندې لومبې ستاسو دغه وکړو که نه او ستاسو تاثرات او ستاسو خبرې دا موږ ته په سر سترګو قبول د پروګرام په آخر کې بس یو 3-4 شعره پټو ته د خپل کلي یو چکر له به درځم نو پټو ته د خپل کلي یو چکر له به درځم خوشبو د ګلو پر خیو سحر له به درځم خوشبو د ګلو پر خیو سحر له به درځم مودې وشوې کومه د لوز انتظار د لوز انتظار مودې وشوې کومه د لوز انتظار د لوز انتظار نو وجلې مې جانانو چې اختر له به درځم ویلې مې جانانو چې اختر له به درځم خوشبو د ګلو پر خیو سحر له به درځم ته راشه کنه تیغه چې د جون مې زرغونه شي د جون مې زرغونه شي ته راشه کنه تیغه چې د جون مې زرغونه شي د جون مې زرغونه شي تعویز پر لیکي زه د ګلو کر له به درځم تعویز پر لیکي زه د ګلو کر له به درځم خوشبو د ګلو پر خیو سحر له به درځم لګیا او چا سره
ویل خپېمانه یم ډېر خپېمانه یم ډېر لګیا او چا سره ویل یې خپېمانه یم ډېر خپېمانه یم ډېر زما په غم شریک د زړګي سر له به ورځم زما په غم شریک د زړګي سر له به ورځم خوشبو د ګلو پر خیو سحر له به ورځم موجبه د درس لیکو نه دې جوړ کړلو غزل جوړ کړلو غزل موجبه د درس لیکو نه دې جوړ کړلو غزل نه جوړ کړلو غزل لیدو له د زړګي دغې پر هر لبه درځم لیدو له د زړګي دغې پر هر لبه درځم خوشبو د ګلو پر خیو سحر لبه درځم ډېر زبردست زمونږ مجیب رور مونږ دوه درې زره په ترنم باندې یقینا او بیا چې پکې ابرار کم نوی انداز او نوی رنګ کې راغی د هغې هم ډېره مننه په اخیرو ساعتونو کې زه یوه خبره کومه او هغه دا چې زمونږ ډېر ګران رور ما خو تاسو ته وویل چې د دې پروګرام په کامیابېدو کې د هغه ډېر لوی لاس دی عارف ماما زما عارف بی دی زمونږ د ټولو عارف ماما دی د هغوی پرون ترور بیبي وفات شوې وه نو خدای شته او تل به وي چې ما ته خو نن پته ولګېده بلکې اوس راته پته ولګېده او دویمه سانحه دا چې زمونږ د ډېر ګران رور ضمیر خان ضمیر هغه هم راته اوس کمال زه چې د دې نه پاڅېدم نو راته یې وښول د هغه بچو اکسیډنټ کړی دی نو غالبا اوبو کې داسې ډېر په پوه نه شوم خو سانحه ورته راغلې ده هم نن نو زمونږ به په دې اخري ساعتونو کې بختیار لالا ته هم خواست دی چې د عارف رور د ترور بیبي په حق کې ضمیر خان د دغه بچو د ټولو مسلمانانو په حق کې یو دعا وکړو په اخره کې الله دې ورته خیر کړي او الله دې دوی د نورو غمونو نه وساتي عارف بیبي ترور له الله سره ټولو مسلمانانو جنتونه ورکړي ضمیر خان په شان داسې نور څومره په سیلاب ځپلي چې دي یا هر قسمه بیماران دي د بومنیر د باجوړ د سوابې د سوات اوس چې کوم په پنجاب کې دا کوم حالات شروع دي په پاکستان کې چې هر ځای مسلمان دی او دې سیلاب ځپلی دې ستونزو سره مخ دي بیمارو سره مخ دی الله دې ټولو له صحت ورکړي څونه مردګان چې دي سره د رسوات صاحب په اشنغر کې پښتونخوا کې غونډه نړۍ کې الله دې هغوی له جنتونه ورکړي او موږ ته الله خیر پېښ کړي او څونه کتونکي چې زموږ د الله دې پرې ښاد آباد خوشحاله او ژوندي ساتي او د بلې هفتې پورې د لوی الله په امان او پاکستان زنده باد